بیا د اوربند باندې کښېني، پر هغه باندې موافقه کېږي او بیا به پر هغه باندې خبرې کېږي او بیا به اوربند ته رسېږو. که داسې ویل سوي دي چې د بندیانو سره سم به موږ اوربند هم کوو. په دې ځای کې څه تشریح درڅه غواړم. او دوهمه د کرونا پیښې چې کوم زندانونو ته انتقال سوي دي، یعنې د پلچرخي زندان ته چې هلته رسنۍ وایي 15 اویا پیښې دي، دا به په زیاتېدو سي. ستاسو عکس العمل به په دې باره کې څه وي؟ دا دوه سوالونه لرم، قاري صاحب محترمه که راته جواب کړه. مهرباني خوشحال قاري صاحب محترم، بیا وروسته 2-3 کسان نه وروسته جواب ورکوار سړي ته ځان سره لیکه. قاري صاحب صحیح دی انجینر صاحب، تاسو سوالونه اخلئ، زه بیا یو ځای ځوابوم. ځکه موږ غواړو چې هر سړي نه 2 منټه وخت ورکړو یا 1 منټ وخت ورکړو، خپل سوال وکړي او نور دې غوږ ونیسي جواب ته. وروره افغان وطن دوست په نوم باندې لنډ سوال دی ووایه، جواب خپل نظر دی ووایه، او که کوم سوال لرې د قاري صاحب محترم نه هغه به جواب یې درته وایي. افغان وطن دوست اواز نه راځي، ورور مایک د خلاص کړه. السلام علیکم قاری صاحب، انجینر صاحب، زه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ یې. زما د محترم قاری صاحب نه دغه سوال ده چې غږ درځي قاری انجینر صاحب؟ بالکل غږ راځي، مهرباني وکړه. زما د محترم قاری صاحب نه دا سوال ده چې مونږ لکه نه د طالبانو طرف یو نه د حکومت طرفداران یو، موږ مسافر یو. موږ تاسو ته دا سوال کوو چې لکه دا څنګه چې د امریکایانو سره دوی خو دغه خبره کې تړون کړی دی، دا تړون خو صحیح ده، ډېره ښه ده، لیکل دې ورسره کړي دي. موږ دا وایو چې د افغان په وژنو باندې دوی لږ رحم وکړي، د افغانانو په حال باندې د رحم وکړي چې تر څو پورې دوی هغه خپله چې هغه ته ورسېږي چې د افغان سرتېرو ته مرګ نه رسېږي. دا بس موږ دوی نه یو سوال ده. مهرباني خوشحاله اوسئ. الله دې افغان وروره او مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم انجینر صاحب، تاته او محترم زموږ د قدر وړ میلمه قاري صاحب سعید خوستي ته مهرباني. الله دې نو موږ خو انجینر صاحب ته وویلې چې بالکل ستاسو هم نظر یو او ډېر خوشحاله یو چې تاسو غونته شخصیت موږ لرو چې زموږ مبارزه په سوشل میډیا باندې روانه ده. الله پاک هم زموږ له سره مه کموه. نور زه هېڅ سوال نه لرم، صرف قاري صاحب سره مې ډېر وخت ارمان و په دا لایف کې ما ورسره ګډون نه و کړی، نو چې نن تاسو را میلمه کړی وه نو مالې ودرېد چې د قاري صاحب محترم لایف خو به ګورو، نو دلته به مالې یو ځله د خپله د خوشحالتیا اظهار ورسره وکړو. نو الله هم خوشحاله لره، لایف به مونږ ګورو او الله پاک د قاري صاحب راته ژوندی لري، ځکه چې دو خلکو خولې ور بندې کړي دي او الله پاک دې په علم عمر په هر څه کې د الله پاک ورته برکت واچوي. او بس انجینر صاحب مونږ به نور لایف ګورو، د ما هیڅ نو مونږ خو هم نظر یو انشاءالله چې نور خلکو ته به وخت ورکړو. الله دې خوشحاله لره. ډېر که دغه ورونه چې مونږ سره دایمي دي او نظر دي هغه دې نورو ته وخت ورکړي، ډېر کومه اوسي خوشحاله به سو. الله هم خوشحاله لره، کامیاب اوسئ. دغه د افغان په نوم باندې وروره مایک د خلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني. زما کاری سعید نه سوال دی. کاری سعید صاحب چې مونږ د بندیان زه په خپله نه په حکومت سره یم نه طالب سره یم، چې تاسو غواړئ چې د بندیان خوشي شي، نو تاسو خو هم څه ضامن څه ثبوت ورکوئ چې بیا به مونږ دغه ته کینو، د مذاکرات ته به مونږ خامخا در سره کینو، څه ضامن خو به خامخا تاسو ورکوئ یا نه؟ کنه تاسو ډایرکټ بندیان در خوشي شي او تاسو بیا مغه جګړې ته مغه میدان ته بیا تاسو زه د دې څه مونږ ته خیر دی که خبر دو کله بس قاری صاحب په لیکلي دی، قاری صاحب محترم به لیکلي جواب بدر کې نه خره. که خبر د خوشاله اوسئ. رنځور باندې وروره زما یو بل سوال هم د خیر د مالک پرېږ دی، بیا زه دا یو سوال کې بیا بل سوال تم راځم. مهرباني ته سوال دی وکړه، بیا قاری صاحب یو جواب ورکړي. ښه زما دا بل سوال چې دی، تاسو چې په دا قطر کې کم دفتر ده، په قطر کې چې کم دفتر ده، دا خو به کاري صاحب تاسو ته خو دومره دغه وي که نه چې زمونږ په اجازت باندې دفتر ته څوک راننوتی هم شي او وتی هم شي، دغه شانتې ده که نه؟ که خبر ده بس دواړه سوال یې ولیکل قاري صاحب. صبر وکړه، زه ترې پوښتنه کوم، لږ صبر وکړې، زه ترې پوښتنه کوم. قاري صاحب تم د څه مونږ سره اوسه. قاري صاحب مهرباني وکړه جواب ورکړه، مخکې ورته او ده ته ټول ته جواب ورکړه.
محترم ټولو ملګرو ته بیا هم سلام او احترامات او هغه ملګري چې موږ سره د خبرو شوق لري د هغوی د مینې او د هغوی د قدردانۍ موږ پوروړي یو. الله تعالی د ټولو ملګرو د موږ سره چې مینه محبت لري دا د الله د رضا سبب وګرځوي. نو اول ورور پوښتنه وکوله چې د تړون نه وروسته بندیان خلاصېږي او بندیانو نه وروسته اوربند یعنې ده غوښتل چې د تړون اړوند یو څه تشریح یې غوښتو. محترمه وروره په تړون کې داسې ویل شوي دي چې د تړون د لاسلیک نه وروسته په 10 ورځو کې 6,000 بندیان خلاصېږي چې 15,000 د دولت سره 1000 کسان د اسلامي امارت سره د 6,000 بندیانو تبادله کېږي. 10مه ورځ موږ بین الافغاني مذاکراتو ته داخلېږو. تړون کې داسې ویل شوي دي چې ټول افغان جهتونه د هغې نه یو هیئت تشکیلیږي هغه بین الافغاني مذاکراتو د هغوی سره داخلېږو. هلته د کابل ادارې یا د افغان دولت په نوم څوک نشته نه په دې اړه توافق شوی ده. ټول افغان جهتونو سره موږ مذاکراتو ته داخلېږو. کله چې مذاکراتو ته داخل شو هلته په هم په اوربند هم په د افغانستان په راتلونکي د نظام په ډول او نور څومره مسایل چې باید په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح شي او حل شي هغه ټولې مسلې هلته حل کېږي. دا یوه خبره. دویم دغه ورور پوښتنه وکوله هغه اول سوال وکولو چې دا د کرونا پیښو په اړه چې 46 پیښې تر پرون ورځې پورې په پلچرخي زندان کې ثبت شوي دي. نو دغه خو د زندان هغه ویډیو هم تاسې ولیده. اول ته چې کوم د صحت د کابل ادارې د صحت کوم ټیم د هغه چې ورغلی دی هغوی هم دا تایید کړی دی چې په زندان کې په یوه بلاک کې تر اوسه پورې 46 پیښې مثبتې تایید شوي دي. نو 46 پیښې مثبتې دا په زندان کې د کرونا تایید شوي دي او ثبت شوي دي. نو الله ته مو امید بندیان ورونه چې زموږ افغانان دي مسلمانان دي الله تعالی په خپل حفظ امان کې وساتي. او دا بل وروره پوښتنه وکوله دویم ورور چې سولې ته موږ څنګه رسېدلی شو یا هدف یې دا و چې باید جنګ بس شي او دا وژنه بس شي. په دې اړه خو زه به لنډ دومره ووایم چې دغه جنګ دا ډېر اوږد جنګ ده. تقریبا 19 کاله یې دوام وکولو. په دې 19 کلونو کې په دې جنګ کې ډېر زیات خلک وژل شوي دي. ډېر کورونه وران شوي دي او ډېره تباهي او بربادي د جنګ شاته پرې ایښې ده. نو طبیعي خبره ده دا جنګ د یو څه دپاره شوی ده. دا جنګ خو ګورئ نه د یوه وزارت جنګ و نه د یوه ولایت جنګ و نه د پټي جنګ و نه د ځمکې جنګ و چې هغه پټی او ځمکه په هغې خبره وشي. دا جنګ چې دا 19 کاله په دې هېواد کې شوی ده دا د یوه هدف دپاره شوی ده. که چېرته هغه اهداف نه ترلاسه کېږي نو طبیعي خبره ده چې جنګ به بیا هم دوام لري روان به وي. موږ هڅه دا ده چې جنګ بند شي. هغه اهداف چې په جنګ ترلاسه کېږي باید مذاکراتو په سوله ترلاسه شي. هغه خلک چې هغه ویره لري ډار لري او هغه خلک چې هغه د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري اسلامي امارت غواړي چې د هغوی سره کښېني د هغوی سره مذاکره وکوي د هغوی شکوک رفع کړي د هغوی شبهات رفع کړي د هغوی اندېښنې رفع کړي او هغوی سره د راتلونکي په اړه یو معقول حل ته ورسیږي. د دې لپاره یو میکانیزم جوړ شو یو چوکاټ جوړ شو د امریکایي جهاد سره چې هغه د سولې تړون و. هغه تړون لاسلیک شو په هغې کار شوی د هغه ټولو جهاتونو تایید کړی ده. باید د هغې تړون په چوکاټ کې موږ مخکې مزل وکوو. د تړون په اساس 15,000 بندیان خوشېږي. د هغې نه وروسته موږ بین الافغاني مذاکرات داخلېږو چې دغه د سولې لار ده. د دې نه پرته که چېرته په بله لار چې سوله غواړي لټوي هغه لار د سولې نه ده. په دې لار کې اساسي خبره دا ده چې یو خو د سولې لار نقشه دا د امریکایي جهاد سره جوړه شوې ده. امریکایي جهاد سره لاسلیک شوې ده هغوی منلې ده. ځکه امریکایي جهاد د موږ تاسې په دې هېواد کې د جګړې اصلي لوری ده اصلي اړخ ده او د جنګ او د سولې کلي هم د دوی په لاس کې ده او جګړه پیل کړې هم دوی ده. د جګړې تمویل هم د دوی په غاړه ده. جګړې تجهیز هم د دوی په غاړه ده. تر نن ورځې پورې دا 19 کاله جګړه دوی کړې ده. نو چې دوی سره کوم څه لاسلیک شوي دي کوم میکانیزم نه توافق شوی ده باید هغه عملي شي او د هغې نه باید د موږ تاسې افغانان ګټه پورته کړي. هغه که په مخالف اړخ کې دي که هر څوک دي باید د دې فرصت نه سالمه استفاده وشي. که چېرته دغه فرصت موږ د لاسه ووتو نو بیا به هغه خلک چې هغه د موږ په مقابل کې دي هغه به بیا هغه څه هم له لاسه ورکړي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې ترلاسه کولی شي. بیا به د هغې نه بل وخیم حالت رامنځته کېږي. نو د سولې دپاره باید هغه میکانیزم ته رامنځته شو چې په کوم توافق شوی ده. او بل دا اخري ورور
پوښتنه وکوله چې که چېرته دغه بندیان خوشي شي د دې څه تضمین موجود ده چې دوی به جنګ ته نه واپس کېږي. ګورئ دا خبره څه وخت راهیسې په د دولت په رسنیو کې هم همدا خبره کېږي چې دغه بندیان چې خوشي کېږي څه تضمین موجود ده چې جنګ ته به نه واپس کېږي. وروره ته کله زما سره هغې مرحلې ته رسېدلی یې چې زه ته یو بل ته تضمین ورکړو. دا بندیان د اعتماد جوړونې دپاره دي. موږ وایو چې دا د کابل اداره یا دغه سیاسیون که چېرته سوله یې نه وي کړي، د سولې میکانیزم یې نه وي لیدلی، خو په نړۍ کې خو چې کومو اړخونو په منځ کې سولې شوي دي، جګړې پای ته رسېدلي دي، هغه خو به یې لیدلي وي، هغه خو به یې مطالعه کړي وي. ته کله لومړی دغه د بندیانو خوشي کول چې دا د لومړی اقدام ده، دا د اعتماد جوړونې قدم ده. دغې بندیانو خوشي کولو دپاره هم په تړون کې هم د اصولو په اساس مقابل لوری نه د اوربند پابند ده او نه د تضمین تا ته درکولی شي چې دوی به بیا جګړې ته نه واپس کېږي. د تړون پابند دي. څه چې په تړون کې لیکل شوي دي د هغې بندي هم پابند ده، خلاص هم پابند ده. څوک چې خلاص دی هم پابند ده، څوک بندي ده هغه هم د دې تړون پابند ده. ولې مخکې له دې نه چې ته بندیان دې نه دي خوشي کړي، بین الافغاني مذاکراتو ته نه یې راغلی، ته زما نه دا تضمین غواړې چې جګړې ته به نه واپس کېږي. زه ستا نه دا تضمین غواړم چې ته ولې د دښمن په لیکو کې ولاړې، ته راووځه، دشمن له لیکو نه راووځه. ته ماته دا تضمین راکړه چې ته بیا د دشمن لیکو ته نه واپس کېږي، بیا به د هېواد د ولس په مقابل کې نه درېږي، وسله به نه راپورته کوي. خو ګورئ دا غوښتنې خو ته زما نه کوې، زه تا نه کوم. دا خو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه وړاندې داسې غوښتنې کول دا لوی لاس سولې ته خنډونه ایجادول دي. خلاص کړئ زندانیان، خلاص کړئ، دا یو بشري مسله ده، بشري ستونزه ده. دا خلاص کې دا خلک افغانان دي، همدلته کور لري، کلی لري، شاته خاندان کورنۍ دي، هر بندي شاته 10-15 کسان کورنۍ لري. داسې بندیان دي چې هغوی ښځې ماشومان په کورونو کې پاتې دي. دا خلک خوشي کوي چې د افغانانو په زړونو کې ستاسې سره د سولې یا ستاسې سره د بین الافغاني مذاکراتو د راتګ دپاره د دوی په زړونو کې یو انعطاف پیدا شي، د دوی په زړونو کې یوه خواخوږي پیدا شي. تر اوسه پورې هم د سولې په مقابل کې قدمونه اخلي. نو دا خبره چې ته ماته تضمین راکړه چې دا به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي، دا معقوله نه ده. زه ته اوسه پورې په اوربند زما ستا توافق نه ده شوی. په دې زما ستا دغې مرحلې ته زه ته نه یو رسېدلی چې زه ته د یو بل نه تضمین واخلو چې ته به زما په خلاف جنګ نه کوې، زه به ستا په خلاف نه کوم. ته هم ماته تضمین نه شې راکولی. ته ماته تضمین راکولی شې چې ته به زما په مقابل کې نه درېږې، د اسلامي نظام په مقابل کې به خنډ نه جوړوي، د دغې اشغالګرو مرسته به نه کوې، په راتلونکي کې بیا د بل اشغالګر ملاتړ نه کوي. دا خو زه هم غوښتنې لرم. اوس که ته زما نه دا غوښتنې کوې، زه ستا نه دا غوښتنې کوم، دا موږ تاسې معقول حل ته نه شي رسولی. راځئ چې په د اعتماد جوړونې په اقداماتو لاس پورې کړو. هغه بشري مسایل دي، هغه د افغانانو پورې تړلي. دا خلک چې دلته دوی په زندانونو کې اچولي دي، دا خلک د کرونا د خطر سره متوجه دي. دا 40 کسان چې په کرونا اخته شوي دي، دا 40 کسان د 40 ولسوالیو دي، د 40 کلیو دي، د 40 کورنیو دي. دا که ته نن خلاصوي دی، که خپل کور ته ځي، هغه د ټول کور او د ټول کلی په کرونا اخته کېږي. یو لوی ناورین د افغانانو دپاره رامنځته کېږي. خو دغه خلک چې د اروپا او امریکا نه راغلي، دلته د غوړو پروژو غوړو قراردادونو دپاره ناست دي، هغوی د افغانانو د ژوند په قصه کې نه دي. هغوی که ټول افغانان سټېږي هم دوی په قصه کې نه، دوی یوازې هغه څه په قصه کې دي چې دوی په ارګ مسلط وي او په دې هېواد نه دوی واکمني برقراره وي. نور دا که په هر قیمت دوی ته تمامېږي، هېڅ په قصه کې نه دي. خوشحاله اوسې قاري صاحب محترم، الله دې خوشحال لره. ورونو نه دغه یو خواهش کوم چې ورونو څوک چې د قاري صاحب محترم نه کوم سوال لري، هغه خلک چې ډو ته راسي، نو د ډو خالی کوي، هغه خلکو ته